پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونه ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب په یوه ورځ هم هندوستان خپل تخنیکي ماموریت ډیپلوماتیک ته لوړ کړ او هم قطر خپل سفیر معرفي کړ د افغانستان اسلامي امارت ته. فکر کوئ دا په ټوله کې څومره غټه لاسته راوړنه ده؟ د لوی خدای په نامه ښاغلی سبحان الله تاسو خپل درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو لازمه بولم چې د افغانستان د اسلامي امارت څخه مننه وکړم چې هڅې وکړلې او هغه متوازن سیاست چې نړۍ ته اعلان کړی ساتلی ده. همداسې له ډېرو هیوادونو سره کوشش کوي چې ښې خپلې اړیکې ونیسي. همدا علت و چې د سیمې او د نړۍ دوه ډېر مهم د ستراتیژیک نګاه هیوادونه چې هغه هند او قطر ده، دا هیوادونه ډېر د اقتصاد نګاه هم پرمختللي دي. ویې کولی شوی چې له دوی سره خپل اړیکې ټینګې کړي او هند خپل قونسلګري لوی سفارت ته وغځوله. همداسې د قطر هیواد خپل قونسل د سفیر په توګه د دوی د امیر لخوا څخه اعلان شو. دا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده او زموږ هیله دا ده چې دغه اړیکې به په د نورو هیوادونو په ګاونډیانو د سیمې په هیوادونو هم مثبت اغېز وکړي. هغوی به هم خپل سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې د افغانستان سره جوړې کړي. ګورئ هند داسې نه ده. هند چې موږ په ضعیفه سترګو وګورو، هند په نړۍ کې څلورم اقتصادي زبرځواک ده. د هغوی صادرات او واردات ډېر مخکې دي، ډېرې فابریکې لري او همداسې موږ کولی شو له هغوی نه په خپل هیواد کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ګټه پورته کړو. او د قطر هیواد چې هم یو د قوي اقتصاد لرونکی هیواد ده او بل ډېر مهم بلل کېږي په سیمه او نړۍ کې، د هغوی دغه کړنه موږ ته هم د ویاړ ځای ده او هم موږ باید ډېرې ګټې تر پورته کړو، نه یوازې په اقتصادي اړخ کې بلکې په سیاسي ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو کې له هغوی نه کار واخلو. موږ هیله من یو چې افغانان یا په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت هم ارامه کینني. یوازې دا نه چې دا هیوادونه خپل سفارتونه دلته بیا پرانیزي، بلکې که موږ فکر وکړو هند کله چې لوی سفارت پرانیزي دا په دې معنا چې هغوی خپله دلته کلتوري اتشه نظامي همداسې فرهنګي او سیاسي برخه کې دوی له موږ سره غواړي اړیکې ونیسي او د 50 وزارتونو که هغوی لري د هغوی استازولي دلته ده. زموږ د اقتصاد او د پلان وزارت باید یو ښه ډاینظران ولري او وکولی شي چې له دوی نه غوښتنې وکړي تر هغو خپلې فابریکې راولي. هند په کشمیر کې لویه فابریکه لري، په افغانستان کې هم جوړولی شي. همداسې د قطر د دغه هیواد نه چې 2 میلیون نفوس لري خو د لوړ اقتصاد لرونکی ده، موږ باید د خپل هیواد په بیا رغونه کې چې هغوی ضرورت هم لري دلته کولی شي فابریکې ولري، داسې رهایشي استوګنځایونه جوړ کړي. یعنې له دوی سره باید خپلې اړیکې ورسره وساتو تر څو هم د دوی په نفع او هم زموږ ملي منافع په پام کې ونیول شي. درست. اندړ صاحب فکر کوئ چې په یو شکل باندې د اسلامي امارت رسمیت پیژندنه پیل شوې ده؟ هند، قطر، سبا اروپایي هیوادونه، بل سبا امریکا. ګورئ موږ خوشحاله یو چې زموږ هیواد په رسمیت وپېژندل شي، خو اوس هم که موږ وګورو د نړۍ لوی زبرځواک چې روسیه ده په رسمیت پېژندلی ده او د هند دغه رانږدې کېدل یا د قطر ورو ورو د رسمیت پېژندنې ته خبره نږدې کېږي، نور هیوادونه به هم وهڅول شي او دا هیوادونه نشي کولی چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس په عاشه کې وساتي او دوی سره اړیکې بندې کړي. موږ هیله من یو چې ډېر هیوادونه چې زموږ په څنګ کې دي او دغه اسلامي هیوادونه چې اکثره یې د غلامان دي د شرقي او غربي بلاک او موږ یې تر اوسه په رسمیت نه یو پېژندلي، په داسې حال کې چې کله دلته 50 کاله جګړې وې دوی د سون مواد پیدا کول او مختلفې تورستي ډلې هم دلته راوستلې. نن ارامه ناست دي، دوی دې له دغه غیر اسلامي هیوادونو نه لکه روسیه او هند وشرمېږي او راوړاندې دي چې دا د دوی په ګټه هم ده او د موږ ملي منافع هم باید په پام کې ونیسي. تر هغو وکولی شو د خپلو سیاسي تعاملات لپاره د نړیوال ټولنې سره مزل لنډ کړو.
درست. فکر کوئ چې اوس مهال عربي هیوادونه لکه قطر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان، عمان، اردن دغه هیوادونه څومره علاقه لري، څومره دې ته لیواله دي چې د اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکې اړیکه ولري او په ټوله کې په رسمیت وپېژني اسلامي امارت؟ ښاغلی لالی صاحب داسې نشي کېدلی چې موږ منتظر یو چې خلک موږ په رسمیت وپېژني. د افغانستان اسلامي امارت هم ډېرې کورنۍ دندې لري، کوشش کوي چې په بهرني سیاست کې لا ګړندتوب راولي، د سیاسي تعامل لپاره سره له ډېرو سره اړیکې ونیسي او د دغو هیوادونو چې دلته استازولي لري لکه قطر، هند یا نور هیوادونه چې سفارتونه لري د دوی له طریقه د ډېرو هیوادونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړو. موږ هم باید ارامه کښېننو، دا دې ته خوشحاله نه شو چې چا په رسمیت وپېژندلو، چا دلته سفارت خلاص کړ. موږ باید هڅې وکړو که څومره دوی دا هیوادونه موږ ته اړتیا لري زموږ د جیوپولیټیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي، زموږ له معدنونو نه دوی به قراردادونه کړي. موږ هم وظایف لرو، مسؤلیتونه لرو چې د نړۍ سره سازش وکړو، اول د خپلو خلکو سره بیا د نړۍ سره، تر څو افغانستان بیا د نیابتي جګړو ډګر ونه ګرځي او دغه چې ښه معدنونه خدای افغانانو ته ورکړي دي دا د خپل هیواد او د خپلو خلکو په نفع وکاروو. درست. اندر صاحب ستاسو د څېړنې څخه له آند او تفکر او نظریې څخه بل هیواد به کوم هیواد وي چې د افغانستان اسلامي امارت به لکه روسیه په رسمیت پیژني؟ مننه کوم. ګورې دلته د برکس موضوع ده، همدا اوس اروپایي هیوادونه هم ځان ته اتحاده لري او د روسیه خپل پخواني د شوروي اتحاد هیوادونه یې ځان ته کړي دي او همداسې چین په افریقا کې پښې غځولي دي، فابریکې جوړ کړي، ډېر هیوادونه یې خپل کړي دي او هند هم کوشش کوي چې ایران، افغانستان، همداسې نیپال، سریلانکا، نور داسې ځینې هیوادونه لکه بنګلادیش په څنګ کې دي، پاکستان هم که دوه مخی سیاست ونه کړي دغه یو اتحادیه په ګډه تمامېږي. نو هند کوشش کوي چې افغانستان په پښو ودرېږي او زه باور لرم چې د هند د تاثیر لاندې هغه هیوادونه به افغانستان سره خپل اړیکې سموي، ورو ورو په رسمیت وپېژني. همداسې د چین د تاثیر لاندې چې دي، د روسیې د تاثیر لاندې پخواني هیوادونه د مرکزي اسیا هیوادونه، دا ټول زموږ سره ښې اړیکې لري او ورو ورو به رانژدې کېږي، په رسمیت به پېژني. خو زه بیا یادونه کوم چې یوازې د رسمیت پېژندنې لپاره باید موږ خوشحال نه سو، موږ باید خپلې ملي منافع او د مځکنۍ بشپړتیا د اوسنی وضعیت په پام کې وساتو. له ډېرو هیوادونو سره امریکا ده، موږ له امریکا سره هم د ښو اړیکې غوښتونکي یو، ځکه موږ چا سره دښمني نه کوو. اسلامي امارت چې کوم سیاست اعلان کړی ده متوازن، هغه باید په مخ بوځو. د روسیې لپاره موږ له امریکا سره دښمني نشو کوی او د چین لپاره موږ له هند سره دښمني نشو کوی، ځکه دوی غټ غټ رقابتونه دي. موږ نه غواړو چې د دوی د رقابتونو ښکار سو. ټولو ته زموږ غېږه باید خلاصې او ټولو سره مساویانه او متوازنه سیاست وکړو. درست. د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم.